بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. ګرانو افغانانو د آیرلینډ خلاف دویمه بریا مو هم مبارک شه. موږ خو ګوره تر زامن چې وو لږ په مستۍ روانو، یو لوبه یې ګټلې وه، پسې دویمه یې وګټله، خو بیرته مو برابر کړه. مشر ورور نو موږ خو ماشاءالله الحمدلله. مشکل دا و د افغانستان چې هر کله چې ته یو ملک ته ځې ته باید یو څو ورځې مخکې لاړ شي، کم از کم یو هفته مخکې لاړ شي. په نن سبا ورځو کې باید یو 5-6 ورځې خو مخکې لاړ شي چې هغه کنډیشنز کې ته یو څو لوبې وکړې، خپلو کې پریکټیس لوبې وکړې، بل سره وکړې، هغې سره دا دغه ستا کنډیشن سره ته دغه کېږي، هغه په بلدېږي او دې بلدېدو نه ګټه دا کېږي چې بس بیا تا اول گیم کې چې هغه ښه فل سپیډ کې. نو دغه لږ مشکل و د افغانستان دپاره. نور الحمدلله دغه داسې غټ مشکل نه و. آیرلینډ ما خو ورته مخکې ویلي چې داسې ټیم نه دی چې موږ یې نشو والی. دوستانو دا لایف چې دی سرپرایز راغلو، تاسې اوږدې ویډیوګانې غواړئ او موږ هم د کرکټ مینهوال یو، نو دا شیر کوئ د کرکټ مینهوالو سره، هر چا سره نه، ښه فضول خلکو سره. خیر د لږ خلک دي په دې پیج کې، خو سم خلک دي، د مینې محبت خلک دي، دا انډرسټینډینګ خلک دي، هغه خلک چې په کرکټ باندې یو څه پوهېږي، چې داسې نه وي چې کرکټ بایلي او دی تیار ناست او کنځلې وکړي او ګلاس په هغې باندې مشهور شي چې دا مبارز سو. نه، هغه نه چې د کرکټ انډرسټینډینګ ورکړي. اوس کله موږ په یو پلیر باندې خبرې کوو، مثلا نجیب الله زادران نن یې ګوره بهترین بیټینګ وکړ، کنسسټنسي یې هم دی ته. موږ یو نجیب الله زادران چې دی په ډیفنس کې مشکل لري، هر کله چې بالونه سټاپ کوي دغه کې لږ مشکل لري. نو ښه دا دی چې نجیب الله زادران وروسته بیټینګ وکړي، یا دغسې سچویشن چې اورونه کم چې دی راشي خپل د ټیلنټ استعداد نه سی استفاده وشي. لکه نن 11 اوور افغانستان دپاره خو دا بهترین گیم دی. پوه شو چې 11 اوور شو، ما ته معلومات وسو. ما سره یو بل چا خبرې کولې، ورته مې چې یاره کم از کم باید موږ هغه وی یاره 110 ټارګېټ به م ښیي. مایل نه، 115 دې نه باید پورته ټارګېټ ورکړو، ځکه 10 اوور سره چې دی آیرلینډ به بل سټریټیجۍ سره ځي، مګر دا شل رنزې چې زیاتې کو د 110 نه دا به ډېر غټ پریشر وي. هماغه شی وشو ورباندې او ماشاءالله هغه ستاسو ټول یاره څه خوند کوي دا بعضې پلیر. ګوره میچل سټارک غریب وکړه، میچل سټارک دا زمونږ فرید ملک صاحب هېڅ مشکل څوک چا سره نه لري، مشکل د پرفارمنس دی. او پرفارمنس ګوره داسې ارتیم لکه ما چېرته تیر میچ کې چې ګوربزیانو په یو میچ کې نه کنسسټنټ پرفارمنس. موږ ګوره په پلیر باندې چې کومه نیوکه یې هغه ټیکنیکل نیوکه یې. اوس ګوربز صاحب ته وګوره ماشاءالله نن یې هغه دی په ښه سټارټ ورکړه، 13 په 14 بالونو باندې تقریبا 40 رنزې وکړې. نو دا هغه بهترین سټارټ دی او همداسې په کار دی ورته. نو ګوره یو 50 وهه، بیا پسې نن 40 وکړه. خیر نن خو سچویشن داسې و. زما هیله دا چې دی په بل گیم کې ګوربز صاحب چې دی 50 ووایي، همداسې پورته ځي. څومره چې ته یو گیم کې سینچري ووایي او د بل گیم کې هم د سینچري والو کوشش وکړې، ستا هغه د پلیر هغه ستا کیټګري چې ورو په دنیا په دغه کې پورته ځي، ستا خپل کانفیډنس لیول چې دی هغه پورته ځي. او بل یو ښه خبر دا یې زما په نظر باندې انشاءالله افغان لوبغاړي چې دي دا به په هغه دوبۍ لیګ کې چې شروع کیږي، هغې کې هم د IPL فرانچایزونو ټیمونه اخیستي دي او ساوت افریقې کې هم د IPL فرانچایزونو ټیمونه اخیستي دي. نو د افغان پلیران به پکې اخیستل کیږي. یو شی چې هغوی ناجیزه کوي هغې باندې زه لږ وروسته خبرې کوم د پاکستان په کرکټ باندې، او بیا به درته وایم. خو فلحال د افغانستان کرکټ زما په نظر باندې لږ ځاځی صاحب خو خیر ونه چلېږي، خو زه نه بګ ډیل بل گیم کې به وچلېږي، مګر دا د افغانستان دپاره ښه سی اوپنران دي. ون ډاون ابراهیم زادران هېڅ خبره نشته دی، ګزاره به کوئ. ګوره چې هر کله یو پلیر، اوس راشد خان و 3 میچونو کې وکټې وانخیستې، ستا د بګ ډیل آیرلینډ دی هېڅ ضرورت نشته چې واخلي، نور پلیران دې واخلي. خو نن یې هغه دی بیرته کم بیک وکړه، مین اف د میچ پرفارمنس یې واخیسته او هغه هم هغه خپل انډیوال میچل سټارک ته چې دی او واقعي هغه هم ښه بالینګ کوه نن. ګوره لیفټ آرم دی، انګل کریټ کوي، رایټ هینډر بیټسمین ته چې بال خطا کړي چې بار ځي هغه به لیګ سټمپ ته کوشش کوه آوټ کېده به. نو چې دماغ استعمال کړي چې سمارټ بالینګ کوي، هېچا سره زموږ مشکل نشته.
نجیب الله زادران 40 بالونه باندې 50 ګوره 13 میچ کې 240 کړي هغه ټوله لوبه بدله کړې و دې ځل ټایم 50 والا سو ویل ډن بریلیانت همدغه سي کنسستنسي په کار دا ان شاء الله د چې دنیا لیګونو کې سلیکټ شي دنه بنورم خپلې روزي ښا دا شروع نه چې ما کتل او د کې ما یو فلیر کتل او د یوراج سنگ دا کور ډرایو چې دی د څه وایي کنه د سره یو نیچرلی دا گیفټډ سټوک میکر دی دا د څه پلیئر دی نو د گیم چې د څونه کنسستنسي سره لاړ شي سخوان بو کی کنه یاره د نجیب الله زادران لو او تاسو خوان در کی خدای باید همدغه سي کنسستنت رواني د سنه چې لس میچونه کې او سکور کینو ان شاء الله اوس خښوي دی ډیر میچ او شوی دی نور بم خکېږي محمد نبی نړیوال جامه پورې بدایي T20 کیپټن هغه وروسته زما په نظر باندې باید ریټایر شي خدای ورته ځکه ګوره انسانان چې دي 15 د محمد نبی مینوالو چپ خاموشه کینې پورا خبره واوري وخت ګوره بیا سپیپسی بیا منډه وهي ښه د محمد نبی مینوالو هر څوک چې دنیا کرکټ کې د 15 کالو نه پورته ځکه نه د قدرت کار دی د سترګې چې دی کنه د دې د ریفلیکسز چې دی د نظر دا رو کمیږي نو دا بال دونه شی دی د خاطر چې دی د دنیا ټاپ ډیر پلیران چې دی هغه د 15 کالو نه وروسته ریټایر کیږي بعضې مخکې ریټایر شي لکه ګریم سمیت مایکل کلارک او نور کنه مګر دا یو حقیقت دی دا مطلب نه دی د افغانستان دی دا د ټولو افغانانو کور دی دا د استعداد ډکه خاوره ده یو به پکې ځي بل محمد نبی به راځي ټاپ پلیر به راځي هغه د انشاءالله نغیم را روان دی زوی را روان دی نو دغه پوه شوې دغه ریټایر کیږي هیڅ مشکل نشته دی د خدماتو نه ډیره مننه دا ورلډ کپ زما په نظر باید اخیری ورلډ کپ بریلینټ ایننګ راشد خان نن په بیټینګ کې د راشد خان ګوره بس دغه یو شی دی چې اول بال باندې دغه کیږي زما په نظر باندې باید کوشش وکړي چې 15 بالونه دی وهي که بیا هټم کوي څه مشکل نشته دی خو نن ورته ښه ښایسته سیټ ورڅ لس بالونو باندې یو 10 رنځې وکړي او دا سکور یې هماغه وینینګ ته ورساو راشد خان صاحب بیټینګ ته چې بالینګ ته چې راشو د افغانستان ګوره نوین الحق صاحب 2 اوره 15 رنځې 2 وکټې عظمت الله عمرزی زما په نظر باندې هغه وکټه مهمه و هغه د بلبړې نیواله چې د واخیسته 2 اوره 15 مجیب 2 اوره 14 خلک بعضې وایي دغه نور احمد چې سلسله اوره بال مخکې په سکواډ کې و ښه ما چې سکواډ کوته په سکواډ کې ونو کېدای شي مجیب راغلی دی ریلیز کړی 100 ته یې لیږلی هلته هم څه پروا نه کوي ښه دی چې خالي میچ پریکټس دی زما مطلب دا چې دی باید په بینچ کې نه وي راشد خان 3 اوور 21 رنز 2 وکټې نو بس دا نن راشد خان صاحب چې دی بریلینټ پرفارمنس وکړه همدغسې وکټې ګوره فاینل یې ورته میلاویږي په لاس درځي راځو د خود ګرانو افغانانو یو ځل بیا مو مبارک شه ډېر مبارک شه 2 سیریز ټای شو انشاءالله دریم فاینل گیم چې 5م گیم کې زموږ لاس ور باندې بر دی نو زموږ پلیران ښه فارم کې ښه سور کې دي او زما په نظر باندې همداسې باید روان یو دا نمبر 4 د افغانستان د بیټینګ ته چې ګورم ډېر دغه کېږي نو زما په نظر باندې دی ځکه یو بیټسمین چې دی یو پیور بیټسمین په کار دی د نمبر 4 پوزیشن کې شاهدي خو ډېر سلو دی نو هغه زه چې کریم جنت یادوم پوه شوې که نه یو وخت کې به چې اصغر کیپټن و نو موږ نه غوښته چې پرفارمنس یې نه و مګر اوس چې ته یو کس سکواډ کې ساتې نو د ټیم بیلنس ته به ګورې زموږ چا سره بدینی موږ په پلیر خبرې کوو همدغه فرید ملک دی موږ غوښته چې فضل حق فاروقي چې بل مثلا یو داسې بالر راشي چې مثلا 150 پلس بالینګ کوي خو که دی اوس پرفارمنس کوي هیڅ مشکل نشته مبارک دی ورته مینوالو ته دی مبارکي موږ غواړو چې پرفارمنس وکړي او افغانستان ته لوبې وګټي همداسې کریم جنت صاحب چې تا په سکواډ کې ساتلی دی زما په نظر نمبر 4 پوزیشن کې به دی ښي چې بیټینګ ته او بالینګ هم درته یو څو اوور درکوي یو بالر چې ته کم کې دا به هم څه مشکل نه یا یو بل محمد نبی دی ریسپانسیبیلیټي واخلي نمبر 4 ته د خپله راوخیږي دغسې لکه ځکه د افغانستان دغه ځای کې چې یو ځل کلیپ سي کار ډېر خرابېږي نو دغه شی په کار دی ځکه زموږ ایشیا کپ کې مهمې لوبې را روانې دي موږ په داسې ګروپ کې چې بنګلادیش او سریلانکا نو ګوره که موږ بنګلادیش ووهو بنګلادیش راپورته شي سریلانکا ووهي او سریلانکا موږ ووهي نو درې واړه په یو دغه باندې 2 پوینټه باندې ټای شو بیا رن ریټ باندې خبره نو افغانستان باید مکمل کوشش وکړي 100% نم زیات پوره دغه ورکړي ځکه دا موږ دپاره بهترینه موقع ده چې موږ سوپر 4 ته ورسیږو
ځکه دوه ګیمونه به زموږ بنگلادیش سریلانکا سره شي دام ټاپ ګیمونه سو بیا هغې نه وروسته چې انډیا پاکستان سره زموږ ګیم راځي دوه ګیمه دا ټاپ کوالټي او به دوی سره راځي نو مطلب د افغانستان ټیم به 15 ټاپ کوالټي گیمز کوي ګوره دا ډیره غټه دغه کوي ګټه کوي آیرلینډ هندوستان سره ساوث افریقې سره انګلند سره لوبې وکړي آیرلینډ کرکټ وګوره څنګه په اول دوه ګیمونو کې وسم ښه دی د افغانستان بالینګ وره غپ نه راشد خان مجید دا خلک چې دي دا وال غپ نه نو هغه کرکټ لیول پورته کیږي نو ان شاء الله ایشیا کپ کې پیچونه کنډیشن هر څه د سیدي چې زموږ بیټسمنان لږ په حوصله باندې په طریقه لاړ شي نو او بالران د پاره هغه ډیر خسته کنډیشنز دي نو موږ بنگلاديش ماتولای شو موږ سریلانکا هم ماتولای شو کوشش باید دا وکړو چې ټاپ 4 ته وځو او هغه کې زموږ زیاتې لوبې وشي نو ماغه څه به بیا شخوندو کی د افغانستان د بریا په هیله په نیکست گیم کې ان شاء الله وس راځو پاکستان لپاره ګوره د پاکستان لوبي چې دی آیرلند سره دی او آیرلند نه سوري نیدرلند مړه یو خدای تر ځامن سره ځوانه خو او شاکی دی پېښ غلطي وزمج دا نو نیدرلند سره دی او د نیدرلند ټیم چې دی هغه ښه ټیم دی ګوره خپل کنډیشنز کې بد ټیم نه مګر د پاکستان کرکټ چې ډېر ټاپ لیول کې دی شاهین افریدي ورسره پاکستان سره داسې بالران دي چې نیدرلند ورته نشي ټینګېدی او پاکستان دپاره ښه موقع ده چې 10 پوینټونه دي 3 لوبې دي او 10 واړه پوینټونه واخلي ځکه چې ټاپ 7 کې باید دوی یي ټاپ 8 کې ځکه چې هغه یو خو هندوستان اتوماتیکلی کوالیفای دی چې نیکست ټیر ورلد کپ ته کوالیفای شي نو دا 10 پوینټونه چې ډیر مهم دي ځکه پاکستان مخکې گیمونه بیللی دي ګوره یو تیر کال کابل کال دغه سره انګلند سره سیریزو 3 واړه میچونه بیلو ده نو دا میچونه چې دي پاکستان لپاره ډیر مهم دي او د پاکستان ټیم ډیر بیلنس ټیم دی زما په نظر باندې یو شی باید بیو کې چې عبد الله شفیق ته چانس ورکړي اوس ګوره تا سره اوپننګ کې چې دی دوی خو فخر زمان او دغه چې امام الحق زما په نظر باندې بهترین به محمد رضوان او امام الحق ځکه محمد رضوان داسې پلیر دی دنه چې زیات استفاده وشي دا به زیات سلیزي وهي په اوپننګ کې او پاکستان ته به ډیر میچونه وګټي فخر زمان دی دغه راشي نمبر 5 راشي یا نمبر 4 راشي اوس مثلا وان ډاون دی بابر اعظم شي نمبر 4 دی فخر زمان شي نمبر 5 دی عبد الله شفیق شي پوه او که یا دوی داسې گیم کوي چې ځا موږ به مثلا بابر اعظم او عبد الله شفیق دی نمبر 4 پوزیشن کې نو ټاپ 4 وستا سالډ پلیرانی نو که اوپننګ ته امام الحق رضوان بابر اعظم عبد الله شفیق دا څلور لکه څنګه چې دوی T20 کې اوپنران ټاپ دي د کې خامخا د دوه اوپنرانو کې بابر اعظم رضوان کې یو کس درته 12 سورو پوری ولیاړي همداسې په ون ډے کرکټ کې چې ستا ټاپ 4 امام الحق رضوان بابر اعظم او عبد الله شفیق شي نو دې کې خامخا یو کس ته سنچري وهي it would be very rare چې لکه ډېر په مشکله چې دیو کې به یو کس سنچري ته په یو گیم کې ونه وهي نو دا هر یو دې مطلب دی چې خامخا به 10 شورو پورې 15 شورو پورې یو ولیاړي چې دوی ولیاړي دین وروسته بیا 5 نمبر مثلا فخر زمان راځي هغه سره خسته موقع ده چې خپل ځان ایکسپریس کی هغه هر پوزیشن کې بیټینګ کولای شي نمبر 6 خوشدل شادر ترازی نمبر 7 شاداب نمبر 8 محمد نواز نمبر 9 محمد وسیم جونیئر نمبر 10 شاهین افریدی نمبر 11 چې دی د غم لوبولای شي مثلا حارث رؤوف یا شانواز دهانی دا د دوی خوخه نو دا د پاکستان هغه سکواډ دی چې زما په نظر 11 خو دا پلینګ 11 چې داسې برابر کې دا آیرلند خو ډېر نیدرلند خو بهترین کنډیشنز دی او ټیم دی چې دوی د خپل ټیم دغسې سیټ کړي زما په نظر باندې باقي دا هغوی خپله خوښه ده هغوی داسې کوي او نمبر 4 رضوانه چې مګر عبدالله شفیق باید په دې ټیم کې ځای شي ځکه نیکسټ ایئر ورلډ کپ چې دی په هندوستان کې دی دا سره چې دغسې ټاپ کوالټي پلیران دي دا 4 ونه د سپین بهترین پلیران دي نو دا به د پاکستان لپاره ډیر شي ګورو چې څه چل کېږي زما په نظر پاکستان لپاره څه مشکل نشته باید نیدرلینډ ایزیلی بیټ کړي نار پرابلم او همدغسې افغانستان باید نیکسټ گیم کې آیرلینډ بیټ کړي خو خواري به ډیره کول غواړي ګوره ایزي به ناخلی ځکه آیرلینډ به کوشش کوي چې بیک اپ بیرته کم بیک وکړي او سیریز وګټي زما په نظر آیرون نو وای زما ذهن یې چې آیرلینډ به دا لوبه نیکسټ 15 لوبه ګټي خواري به زیاته کوي د افغانستان دا بیټینګ اوس هم هغسې نه دی
نن که د راشد خان سکور نه وای کار به خراب وای. نو ډیر ریسپانسیبل لوبه افغانستان ته پکار ده، خواري ورته پکار ده. که زیاته خواري وکړي نو وبه یې ګټي، که وی نه کړي نو کار به خرابي. همداسې پاکستان به نیدرلینډ بیټ کوي. د کرکټ مینوالو ستاسې د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. موږ کوشش کوو چې کله وخت پیدا کی هر گیم نه وروسته انشاءالله وخت به پیدا کوم، تاسو ته به راځم ویډیوګانې ورته کوم. همدلته ورته پرتی تاسو د کرکټ مینوال یاستئ، موږ د کرکټ مینوال یاستو. یو څه ناچیزه غوندې موږ یو لیول 2 کوچینګ کړی. ګوره علم دریاب دی، څومره چې انسان زده کړه کوي کنه هغه کې باید عاجزي را پیدا شي، هغه باید. خو افسوس دا چې زموږ دغه کې ولس کې موږ چې کوم ولس خلکو سره یو جاهلان پکې زیات دي، کنځلې کوي، بد ردي په نه خبره باندې. ګوره په دې ورته ځان ښه ښکاري چې بل انسان توهین وکړي. اوس که یو سړی پورته دی ځه لکه ایلان مسک سره دغه وکړه، سیالي وکړه، خدای پاک دې د هغه په ځای تا ایلان مسک شي، مګر ضروري نه چې ته اوس پورته ځې په موږ باندې راشي خپه کېدې او پورته ځې. دا کارونه نه دي پکار. بل د افغانستان کرکټ ته مثلا راتلونکی اوس هر سټپ د سټپ باید ښه چیرمنان راشي انشاءالله چې دا حکومت د بلیک لیست او دغه نه لري شي. ګوره زموږ دپاره یو مشکل دی چې بلیک لیست یې ګوره د امریکایي ګورنمنټ دغه موږ ورسره کار نشو کولی، پوه شوې. نو چې کله دا لري شي انشاءالله موږ د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره راځو چې چیرمنان سو. نور شخصي زموږ څه شی پوه شوې. وایي خدایه لوی مې کې لوی رامه کې. موږ داسې ساده پاده ګرځو هر ځای کې عام عوامي خلک یو، نو دا شی موږ ته خوند نه راکوي چې ګاډي او دغه دې دپاره نه او دې شیانو دپاره. مګر څنګه چې د پاکستان کرکټ بورډ کې رمیز راجا راغلی دی، همدغسې زموږ کرکټ بورډ کې چې موږ راشو نړۍ سره به ښې اړیکې جوړو. هر ځای ته موږ ته تګ اسان دی، هر چا سره خبرې کول انډرسټینډینګ راته اسان دی. ګوره زده کړه چې بار ملکونو کې تا کړي، بار ملکونو کې عمران خان صاحب وخت تېر کړی دی، هغه پوهیږي چې بار څنګه چا سره ډیلینګ وکړي او دننه څنګه ډیلینګ وکړي. نو انشاءالله کرکټ کې موږ راځو او همدې کرکټ ته پرمختګ ورکوو. ډېر داسې کسان دي چې ماته میسیجونه کوي، بالینګ خپل بیټینګ استعدادونه. ګورئ استعداد په کال نیم کې ختمیږي نه، پریکټیس کوئ، خواري کوئ. انشاءالله تاسو چې خواري وکړئ راتلونکي کال اخره پورې چې لږ یو څه دغه ډسمبر ما خو ویلي تر 2023 پورې زما ګوره ډېر پریډکشن صحیح خیږي. هر چیرمین په اړه چې ما پریډکشن کړي دي هغه صحیح ختلی دي. نو 2023 اخره پورې چې موږ به بیا انشاءالله اوزګار یو، بیا به راځو کرکټ ته به خدمت کوو. هر غریب چې با استعداد دی زه به تاسو دپاره هر ځای کې کیمپونه لکه بالینګ هنټ پروګرام به چې 150 بالر پیدا کو، بیټینګ دپاره به همداسې انشاءالله رواني. نو خواري به کیږي، دا به رواني. تاسې صرف حوصله مه بیلئ، همت مه بیلئ. افغانستان زموږ د ټول وطن دی، ایثار شئ، بار مه ځئ چې استعداد درکړي. پوه شو پریشر به هینډل کوي، فامیل به درته ته نشي کولی، بل به درته ته نشي کولی. ګوره زموږ وطن کې هر چا کې همدا کار دی چې درته چې ما ته دا نشي کولی پرېږده او داسې دی او داسې. نه، همت به نه بایلې، تکړه اوسه، جوش او جذبې سره چې بالینګ کوي ښه بالینګ کوه، سپیډ دې زیاته وه، انجریز په خپل دغه باندې پام کوه. نو انشاءالله وخت سره چې دی موږ به ستا زه دا تاسو سره وعده کوم چې راغلو په نورستان کې به هم درته ټیلنټ هنټ پروګرام کوم، په پکتیا کې به مې، په پروان کې به مې، په شینوارو کې به مې، په هر ځای کې به زه به تاسې نه 150 والا بالر راوباسم. دا کېدی نشي چې دغسې ملت کې 150 والا بالر نه وي. داسې یو بیټسمین به پکې راوباسو چې ګفټډ ټیلنټ چې نوره خواري ورسره وشي چې په کلۍ باندې شپږیزې وهي، پوه شوې دغسې. نو انشاءالله په دې به کار کوو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان.